د راشد لخوا د پاکستان ملي سرود ته لاس په زړه ودرېدل. د جنرال موبین او نورو افغانانو غبرګونونه. آیا راشد ښه کار کړی؟ جزئیات یې هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. راشد خان ته چې په PSL کې پاکستانیان څومره مینه او درناوی ورکوي، د نړۍ هیڅ لیګ کې داسې نه ورسره کیږي. همدې ته په کتو ښایي نن هغه احساساتي شوی وي او د پاکستان ملي سرود ته د ودرېدو وخت کې یې لاس په زړه ایښی و چې د افغانانو بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی، چې یو شمېر یې دلته تاسو سره شریکوو. جنرال موبین لیکلي راشد خان زموږ اتل دی او په داسې غلطۍ باید ورته سپکاوی ونه شي. هو، دا منو چې ښه کار یې نه دی کړی، خو راتلونکي کې باید متوجه اوسي. رئیس احمدزي لیکلي د کرکټ اصول نن په راشد خان نیوکې شوي، خو کرکټ پوهان وایي څه موده مخکې پاکستاني لوبغاړي محمد آصف د افغانستان ملي سرود ته ولاړ او نن خان د هغوی سرود ته ولاړ و، چې دا د کرکټ اصول دي. ملکه افغان لیکلي د راشد خان پسې ټولو ډانګ راخیستی دی. ګزاره: یو هیواد ملي سرود ته د بل هیواد ولسمشر او وزیران لاس په نامه او د سرود په اصولو او قوانینو ودرېږي. راشد خان خو بیا هم یو لوبغاړی دی. سالمه زازي بیا لیکلي رامنشن کړئ د فیسبوک ډوزماران او د کنجو غیرتیان. افغانان خپل ملي سرود پر خپل هیواد کې له ډاره نشي کولی. د راشد خان پر ضد به غږیږي. ډېر ښه یې کړي، ایماني او وجداني دنده یې کړې. یو ویاړلی او د افغانانو مینه او عزت یې پاکستانیانو ته ښودلی چې افغانان د هر چا سره مینه لري. راشد خان د پاکستان لیګ کې د لاهور لوبډلې لوبغاړی دی، نه دلته د افغانستان پر نمایندګۍ، دلته د لاهور نمایندګي کوي. راشه د موږ لافګرانو ته لافې به شروع کړي. خپل ملي سرود او ملي درې رنګه بیرغونه له ډاره نشي کولی، پر بل اعتراضات کوي. دا هغه راشد دی چې د همدې لیکونو پر برکت یې د پکتیکا زلزله ځپلو ته کورونه او پناهځایونه جوړ کړل. دا چې لافې ولئ او ځانونه غیرتي کوئ، څه یې کړئ؟ پر راشد دلته لوی افغانستان ښکلی دی. ویلډن راشد خان. جبار فرار لیکلي راشد د پاکستان ملي سرود ته په سلامۍ ولاړ دی. دا لکه چې رښتیا پاکستانی دی، ځکه خارجي خو داسې وي لکه هغه نور دوه. درنو کتونکو، تاسو په دې اړه څه وایئ؟ تاسو مو هم خپل نظر راسره په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.